له اشرف غني وروسته طالبانو هم د خلیلزاد د ګډ حکومت وړاندیز رد کړی. دا چې طالبانو خلیلزاد ته څه ویلي او آیا بیا د تاریخ تکرارول غواړي، جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو یو ځل بیا ښکاره کړه چې سولې ته ژمن نه دي او غواړي د نویو کلیزو تاریخ بیا تکرار کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څه موده وړاندې عباس ستانکزي مسکو کې وویل که اشرف غني استعفا وکړي نو دوی به اوربند وکړي او سوله به وشي. خو اوس ښکاري چې طالبان وان خپلې دې خبرې ته هم ژمن نه دي. طالبان وایي په مشارکتي حکومت کې ګډون نه کوي، خو مخالفت یې هم نه کوي. په قطر کې طالبانو د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته ویلي چې په مشارکتي یا انتقالي حکومت کې ګډون نه کوي، خو کله بې پرې کسانو داسې یو حکومت جوړ شي حاضر دی چې د جګړې شدت کم کړي. رویټرز خبري اژانس وایي په دوحه کې د طالبانو مشرانو ته ویلي چې په عبوري حکومت کې به ګډون ونه کړي، خو مخالفت یې هم نه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ د ښه شهرت لرونکو کسانو په ګډون د عبوري حکومت سپارښتنه کوو او دا حکومت باید په 2 کلونو کې د امنیتي ادارو په ګډون د حکومت ټولې برخې غیر اساسي کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس طالبانو دغه راز ورته ویلي چې له دې ګامه وروسته دوی پر اورکم غور کولی شي، خو اوربند بیا هم نه کوي او له خلیلزاد یې غوښتي چې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د طالبانو 1000 نور بندیان خوشي کړي. خلیلزاد وروسته له دې د طالبانو له استازو سره په قطر کې ولیدل چې په کابل کې د ولسمشر غني په شمول له یو شمېر اغېزمنو کسانو سره د انتقالي مشارکتي یا استازي حکومت په اړه خپله طرحه شریکه کړه او دغه راز یې د 2001 کال د بن د کنفرانس په شان د یو بل کنفرانس د جوړېدو وړاندیز وکړ. خلیلزاد په دې اړه په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره هم خبرې وکړې، خو رویټرز ته طالب مشرانو ویلي موږ باور لرو چې هیڅ کنفرانس په هیڅ هیواد کې د افغانستان د لانجې له حل کولو سره مرسته نشي کولی. 2 نورو سرچینو ویلي چې خلیلزاد به اسلام آباد ته لاړ شي ځکه چې باور لري د طالبانو کلي هلته ده. په همدې حال کې ولسمشر غني هم له انتقالي یا مشارکتي حکومت سره په زغرده مخالفت کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د واک لیږد یوازینی مشروع لار انتخابات دي.